څنګه چل دی نن سبا ښکارې نه نو خانان خوړځه کې نه ښکارې چشمې دې مبارکه شه خدای دې وبخښه دا د کوم ځای نه راوړې دا خو جانې کوم بار نه رالېږل دا خو ماتې دي دا څنګه چشمې دي واره وایي ماتې دي په ټي وي کار کوي او په پیشن نه پېږي او دا مخ دې ولې نو نه که نو دا خو اوس لکه چې ښه کې نو بد به مونږ دی ها څنګه نو منډه د تلې هم د څارویو اوښ تږي و ښه مې راشه اوبه وله ورکړه ښه یاره چې اوبه مې ورته کېښودې ډز شو په ښکرې ووالم نه نو د اوښ کرویزو ننګه والله چې داسې دومره غوندې وه چې ورلم نو هغه چیري له ورغلی سلام چیري له نو والله چې ما ته خو یې اوښ دې ګوزنګ د قسمته چیلې شوې نه پټولو دی نو خیر را باندې کړي در باندې دغه حال ستا جوړ کړی دی ها پټنګه اوښ بډنګه نو مونږ چې چرګه پټه کړو 2 کاله دننه یو نو چې اوښ مې پټ کړنګه نو په خدای چې عمر قید مې کي نه ته چې د څاروو منډۍ ته تلې تا سره پیسې وي واره پیسې دولت خو دومره دی ټول بینکونه ډک دي نه نو بینکونه خو ډک دي خو ما ته هم پته او که نه نو خو صرف ما ته د رایستو اجازت نشته نه نو څاروی دې پسې اخیستو بیا رنګه ستا په کاري چې زه له شل درکړم زه درته خوار ښکارم ته راکړه که نه یو 200 روپۍ راکړه 200 لاله ورکړه تاله به کلي کې درکړه زه تا نه غواړم ما سره د زرو لوټ دی ته راکړه زه دله ماتومه ته راکړه مې یو 500 قرض نو ته ما نه بیا اختر کې ډبل والا ته ما نه پیسې غواړې ها او ته دا وایه چې څاروی دې پسې اخیستو څاروي نه لاړم لکه مس نظر له په خدای پلار دی ولاړو قسمونه یې خوړل زما پلار ولاړو قسمونه یې خوړو او که نه څنګه قسمونه یې خوړو څاروو باندې ورغلم مې لاله څاروی په څو دی وي قسم په خدای په 100 زره مې اخیستې په 1 زره ستا نو بیا ته روان شوم مې ګران دی نالم خو څاروی لږ داسې غوړو نو منرغه مې وتو شو بیا راغلم مې لږ بس د څو دی وایي قسم په خدای وایي په 10 مې اخیستې وایي پاتې شي واله هغه بل څوک ښه زما والد صاحب نو مالا په خدای چې ستا په شان اوږده پوزه حاجي ما اورېدلي چې تاسو د چرګانو د ویلفیر دپاره څه کمیټي جوړه کړې ده او موږ دا نوی نسل چې کوم راتلونکی نسل دی نو موږ خپلو کې یو ځای شو کېناستو مې لږه چې دا نوی نسل راځي او دوی نه دا اصلي چرګان زموږ دا نسل وکړي هغوی به بیا په پارمي چرګانو پاین هغوی به څنګه د ملک قوم خدمت کوي نو په موږ دا نظام د نظر صاحب وایي دا دي پټۍ موږ پټو نو د موږ راتلونکي نسل سټور کوو او دغسې تاسو د بلفونه چې دي ځان سټور کوئ ها موږ د خیر ښېګڼې ګوره نه اوس چرګ ناست دی ما ته یې والله راکوز کړو خو څه مطلب ومي که نه خرڅوم نه انسان دی وروره ولې پیشو یې نه شي خوړلی باقي بلب ته اوس کوڅنګې لګېدلی دی نو چې زه یې کوز کړم نو زه ملک لم پیدا ورکړم قوم لم او دغسې بجلي هم بچ کېږي که نه ګوره بلب ما کوز کړو یو خو بجلي نه خرڅېږي بل روز ته روز ګراني نه دغه بلب په مارکېټ کې سامان 10 ورځې پس په 10 دی موږ همدغه بلب مارکېټ کې پاته په 15 خرڅه دا خو وره که نه چې تا خو بیا څاروی وانه غوښتو نو څاروی به ننګه څنګه هلې نو بیا دې څه وکړو په 10 روپۍ مې کیسټ واخیست د څه شي کیسټ د سندرو واره سندرې هغه خلک کوي چې چا څوک لیدلي نه ما سره اوس هم سرته رلي ټنکر په سایکل راله نه نو کیسټ کې څه دپاره یې واخیستو چاته خو به نه کیسټ کې د هغوی اوازونه دي د هغوی اوازونه دي
نو پاغه سکے مزنګ مارکټ واچو خان پشان کې نه ټاپ لنګو ما اوره مزخه لنګوي وي توري کوه غشتن ما نو دا به قربانه پورسته کې خلک به نه تپوس نه کوي ورا هغه مسلمانان نظر لاندې دی پاتې اوس هغه خلک له د خور لاندې شو چې چا مخیراتونه مگر ایمان نه کول اوس نن سبا د خلکو له وخوړي په بدم کار دي چې چا ساروي غلطي غریمانانو لره رزق وغه نه ورکه